سلامونه دوستانو د تاسو واړو ته پته ده چې د ډیر مودې راهیسې دلته پاسپورټونو تمدید کې خورا ستونزې دي. کوم چې پاسپورټ یو سټمپ په تھرو نوی کیږي، کله چې نوی شي په هغې باندې ځینې ملګرو ته ویزې کیږي او اکثریت ته پې نه کیږي. داسې ملګرو هم زه شاید حال یم چې دوی 15 وارې ویزه جمع کړې او راواپس شوې ده. نو د دغې ستونزې حل لپاره څه وخت مخکې یو سټیکر باندې هوکړه شوي وه چې یو سټیکر به جوړیږي. هغې لپاره بیا د اماراتو حکومت اپروول ته ضرورت و، خو نن ما د سفارت خبرتیا ولیده چې سټیکر ته د اماراتو حکومت لخوا اپروول ورکړی شوی دی او دوی وایي چې راتلونکي هفته کې به د دې سټیکر ویشلو لړۍ پیل شي. نو دا ډیره ښه خبره ده. د دې سره به زموږ په سلګونو افغانانو ستونزه حل شي. که څه هم دلته ځینې پاسپورټونه راغلي دي، خو هغه فلحال صرف هغو کسانو ته ورکوي کیږي چې کم چا ویزه څو وارې راواپس شوي وي، هغو ته ورکوي کیږي، یا کم چا پاسپورټ ورک شوي یا نوي زیږېدلي ماشومان. نو د زه څومره معلومات چې لرم نو اوسني دا کم پاسپورټونه چې دي هغو ته ورکوي کیږي. خو د سټیکر مسله چې نن سفارت دې برخه کې خبرتیا خپره کړي، نو د چې شروع شي د دې سره به زموږ په سلګونو افغانانو ستونزه حل شي. دغه سټیکر یو په متحده عربي اماراتو کې نه، د زموږ نورو سفارتونو کې کم چې په یوروپ کې دي، هلته هم د پاسپورټ تمدیدولو لپاره هم دغه سټیکرونه کاروي کیږي او دا لړۍ به دلته هم پیل شي چې زموږ په سلګونو افغانانو مشکل به حل شي. ورسره په دې برخه کې د سفارت او کنسلګرۍ کارکوونکو او مشرانو څخه ډیره مننه کوو چې دوی خپلو هیوادوالو لپاره خورا ښه لیږلي کوي او تر خپل وس مطابق دوی ته اسانتیا رامنځته کوي. نور که دې برخه کې کم نوي څه معلومات راتل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، او ها خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.